د لغمان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست اړوند د الینګار ولسوالۍ محتسبینو د نورلام درې سیمې قومي مشرانو او دیني عالمانو سره د ناوړه دودونو له منځه وړلو او په ځانګړې توګه لوړ ولور مخنیوي په موخه ناسته ترسره کړه. د الینګار ولسوالۍ د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو امیر مولوي شیرزمان مدني لوړ ولور د فتنې او فساد رامنځته کېدو لامل بولي او وایي چې د قومي مشرانو په همغږۍ د لوړ ولور د مخنیوي په موخه هڅې کړی دي. د یادې ولسوالۍ په نورلام صاحب دره کې چې ګڼ نفوذه سیمه ده، البته د یو خبرې نه ډېر کړېدل او ځورېدل بار چې په دغه ساحه کې د ولور په نامه چې څومره څه اخیستل کېږي دا ډېر لوړ تللی و. تقریبا په هر کور کې پیغلې ناستې وې، ځوانان همداسې بې واده ناست و. چې دغه موضوع مخکې موږ د لغمان نظامی مسؤل یا والی صاحب سره هم موضوع مونږه مطرح کړی و، هغې سره مجلس کړی و چې قومونو دغه غوښتنه د هغې مونږ ته هم ډاډ راکړی و چې تاسو په دې قومونو کې دغه مشکل کې تاسو دخالت وکوئ، دغه مشکل ته پای ټکی کېږدي. یعنې تقریبا الله شاهد د الله ګواه ده په دې باندې چې قومونه ډېر خوشحاله دي او ډېر تشکري د اسلامي امارت نظام څخه کړی ده چې دغه څه اقدام تر اوسه پورې نه شوی. البته د قومونو ته زمونږ د قومونو پرېکړه او موږ د دوی تایید کړی ده او انشاءالله د قومونو هر پرېکړه شریعت مطابق وي او زموږ د اصولو مطابق وي، هغې ته به لبیک وایو. بلخوا یو تن دیني عالم ډاکټر نور الله کوثر د یاد کړنې هرکلی کوي او په دې اړه وایي چې ولور یا دغه قلین دا په اسلام کې اصلا گنجایش نه لري، دا خلکو رسم و رواج غلط رواج ده او مهر باید ډیر کم وي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بهترین نکاح وای هغه ده چې اقلها مهورا اقلها مؤونه و ایسرها مهورا. وای بهترین نکاح هغه ده چې مهر کم وي او هغه پکې تکلیف او مشقت ډیر زیات اسانه او مهر هم اسانه وي، تکلیف مشقت پکې کم وي. د دې حدیث په بنا کم کار چې اوس د امر بالمعروف و نهي عن المنکر محتسبین لخوانه سوی د واقعا د ستاین هول ده. دا په داسې حال کې دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ناوړه دودونو له منځه وړل د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي او یا د برخه کې تر دا مهاله ګوټي لګامونه اخیستي دي.